هلکانو پلار مې خوله خوځوي او خبرې نه کوي اواز ترې نه راوځي دا جي ما ویل ته چوینګم خورې که نه د سنډا پیښې کې لوډ سپیکر دې بیخي کار نه کوي غوږونو باندې کوڼې یاره دادا خدای ته وګوره چې زه له خو په کباړ کې یو دوه غوږونه واله یاره که دا ته چاته لګې ګورې ما ته خبرې دته کې زه خو یم د عادت دلم په شوبه کې یو 2 لیټه واله ځکه چې په کم وړه ورغو ورغلي لیټونه یې کار نه کوي لیټونه خو به ستا خرابي هلکه وال مه کو ښه دا زه دې ولې والم څه دي وګوره ورته دا جي معافي غواړم یاره خفه نه شئ ما دلبر والو تا معافي غواړم کوڼه لا خو مرجونه خو به ته زه ته وګوره دا جي وي مرجونه لکه چرګانو لاندې وتې تاسو څه کوئ یاره خوله مه وه خوله مه وه یالکه خدای دې بیخو دا کاڼه غوږونه ته وباس یالکه دادا ورکې کوکر جب سر دې سکه سر دې دا چا یار دې زماډو یار دی نه لرې مړه یار دی پرېږده لکه پرېږې دا ماړه مازغې خراب دي لیونی دی څوک سپېلنی دی ته ورته یالکه دې پلار یې ما پلار خدای دې غر کس وی دی والو دا څه ګورې یار و پلاره دا ایساره کړه سره ایسارې کړه یار تاسو خو مو په شرمونو ستا خدای بس چامبي ولا وجنم دي چپیا لا خو چپیا بس غلی شئ اوس په سړیتوب باندې کښېنئ ما ته اوس پته ده ټول لانجه د ودونو ده غلی شئ زه تاسو یو خبره کوم داسې کار وکئ اول ځان له وګټئ بیا جینکۍ خوښې کوئ هله به دله ودونه کوم شرونه به راله کې ولې ټول دې عمر کې شرونه خوښې ودونه کوڼ مې په ارام وایه څه دي تا څه وې دلبریه څه چل دی ما ته ولې ګورې ها شونډې خوځې را خوځې ډمبرې چیچلې سه دا څه په پاګلم سر دی وې خر دی دا خر دی چا ته وویل زه خر یم هلکه دا خوله دې سمه خوځوږي مې دا سر دله ماتو څه پوتو څه زخم لیونی کم په هېڅ په حساب کتاب هم الله که سړیه زما په ځان شک دی لکه یې ګورم شاته یا دا کسه نو بره دا شاته څه ګورې څه مورې ولې زه ستا مور یم څه پرېږده دلبریه کوڼ دی کوڼه د کوڼو نه څه غواړې بوڼه ښه شو چې بوڼه م را یاد کو ښه تاسو به ته د ودونو دپاره پالنګونه جوړوئ که نه نو جنکۍ خو م لا لیدلې نه دي تاسو وایي بوڼ داسې چل دی وروره چې نن نه پس زموږ لارې جدا جدا او ځان له جنکۍ پیدا کوئ ځئ چې ځو پاسېږئ څه شی خورو په ایمان بلکل زرکه ښکاري ته به وایې که زرکه روانه ده یاره ورځم چې یو 2 خبرې ورسره وکړم خو وایې رښتیا زه خو کوڼ یم زه به خبره څنګه کوم نه رښتیا اورم به څنګه زه مړه د هغې خبره خو به اورم که نه چې څه وایي زه به ورته یم بلکل ټیک وې بلکل ټیک وې یا توریاڼی وایي کیمي شي د چا راغلې دله راشه زه تا د توریانه که ښکارم وایي والله جوړ زما د ښایست تعریف یې وکړو خوښ شوی به یم ما ویلې واده خو نه یي څه تا د جینۍ ښکارم ځان ته دې کتلې لبړه بلکل زه ټیک وویلې را باندې پوه شوې والله که ما م واده کړی او نو څه کې نو ما کې بلکل زه ټیک ویلم دا زه م ویم وایي لنګوره بلکل ټیک وی ټیک وی وایي سم د پلالې نولې بلکل صحیح وی او که نه وایي ته مردار شې او که خیري ولې نه وایي دا د باندې څه چلو شو دا خو ما ته کوڼ ښکاري اوی بدو کدو او که نه کدو خو ښه څیز دی زه خو یې خورم زما خیال یې جوړ کله ناکله یې تم خورې ښه که نه ما وی چې ته به کوڼې زه ته نه ځمه دا چېرته روانه شو مړې ته ایساره چې لږه مینه وکړو اخواشه لبړه
شل روپے ها بیبي خوښه دې نه شوه ورګه تاله دا نه ګورم دا ګوره دا تکسره دی سیر په څو ده هندواڼه جي 15 روپے 15 څومره وتل نه جي خبره کوم چې په دوه برانه کوي جي زمانه لای ویسا په شکل ته جو ګوره د 2 روپو دا څه نو مو مال ده څه ځه نیغیږي څه نه چټي نیغیږي لګه اوس په دې دا خوله وامله نیغیږي پکې وای ته ځوان مرګ تاسو والم ځوان مرګ شي په خدای باندې اعتبار کې تروري چې معافي ده نه غواړم ما فروټو والا والو په غلطۍ کې ته مخې ته راغوسه له برابرومه دا ولې وای ته ځوان مرګ شي تاسو بیا والم کې می شي تا په مالا سوچت کو د تروري نو تروري ته دلته څه کې دلته په بازار کې خو زه چېرته کور کې کېنه که دلته څه کې لګې دا بازار ستاره پلار دی ها نو خدای او دې جوړه ته وګوره یاره زه کور کې مخې ته کېږي ځکه خو وال خوري لګې دا چې ترکمه ما نه وار نه خړلې کنه ته نه زیر ګوره تروري مکو تروري ګورې په ایمان چې د هندوانو والا را باندې وجنې ولا وای ته ځوان مرګ شي تاسو بیا زه والم سمېږي نه دلی جو مخې له څه نه راځي مخې له ولکه دیو کوچا نرشه سجلین غواړم ماما زما په علاقه کې دا نه ګولا خبره اورا د جنگین وانو والا سره گزارې په ماو کو شرم ولا نه مرزي دا ولې وې تا ته پته نشته ته ما په علاقه کې دا نه ګولا کې سپی ماما ته معافي ده نه غواړم ته په خدای باندې اعتبار کوي چې ما په گزار خو په دغه هندوانو والا گزار وکړو هسې لګیا دی چټي لګیا دی دایما دلته ولاړم ما کې ځتانه دا تروري په ایمان کې راته تخکارې دی زما دی په خدای قسم کې راته تخکارې دی دا زه تا نه ترو کارم زه تروري ما سپی ماما په ایمان کې زما قصور دی سپی ماما زه سپین مې زه زنانې پیدا ولا دی گزار دی گزار دی څنګه دا ما نه پیژنم ته څوک یم زه پولیس والم ترور دی ته کوړه ته مکه ځې جوړم ماما لاس ما جو که سپی ماما را باندې گزار وکړي خو ته قانون دی ورسره سارا باندې څنګه گزار وکړو دیو کوچا لکه کې ځای مکه ځې جوړم مکه ځې داړې دا مکه ځې جوړم داړې مکه ځې مکه ځې لکه څوک دروستي دا مجه باندې حاجی دیو والا دی راځه دیو کوچا السلام علیکم تانیدار صاحب بچی دی خدي خیر دی چې ټیک ټاک دي دا سیل غین دروستي دا څوک دي و چې اندوانو والا سره څنګه اندوانو والا پرې وکړه یو زنانه لاړو پاغي باندې را باندې کو تانیدار صاحب په ایمان کې ما زنانه والی دا هندوانو والی دا په خدای باندې اعتبار کې چې هندوانو والا هسې باندې کوي ماجي د دروغ وایي جی نو زه دروغ یم مونږ چې په داخله ته نه څوک ته وړو باسم یا لکه سپی دې رانیولې یا جی هندوانو والا مې نیولې جی سپی دې رانیولې پرېږده یا لکه دا سلام ته ګوډ دې راوستي دي چې خبره تاسو سره کوي نو ګوري ما ته چې ما ته ګوري نو خبره تاسو سره کوي حاجی مونږ لاړ شو زه ورک شي زه تانیدار صاحب خدای دې ایمان ته خیر کړه تانیدار صاحب سره باندې دا بس دا نه شرطه دا مړه دا تاسو بس څه کوي نو زه ورشم مرزا څه کوي چې لکه د سپوږمۍ نه رڼا راکوزه شوي وای خدایا زه شرمېږم خبره وره نه دا ما سره ډغره ولې وواله نه ړوند دی نظر دې نه لګي دستکه دیوال ولې په دې ځل مې باندې شل شوی دی ما په خیال دماغ خراب دي پم پریدما ته پسې کې نه لکه سم چې د خولې نه ګلونه دوړي دا چېرته لاړې زه خو چېرته نه یم تللی زه خو همدلته ناسته یم یا خدایه پاکه د قیامت نښې دي جینۍ نشته دی اواز شته چېرته د توربان نسۍ خو نه ده زه اوس په تا پوه شم چې ته لګیا ما سره او ګورې دې ته ستا